مینوالو السلام علیکم. مینوالو زه نازیه اقبال نن ډیره زیاته خوشحاله یم. نازیه اقبال چې ورور باندې د پنسۍ اډر وشو نو نازیه اقبال خپه هم او خوشحاله هم. نو د دې راز څه و اوس زه به مو پوه کړم. خو ملګرو مخکې له دې چې ویډیو پیل کړم که هر چا زموږ هیواد پلس یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی همداسې به یې سبسکرایب کړی. مننه ملګرو. اوس راځم اصلي خبرې ته. نازیه اقبال چې کوم وکیل نیولی و هغه پنجابی و. نو نازیه اقبال ولې پښتون وکیل نه نیولو؟ نو دلته راز دی اشپک په نوم یو وکیل ورته ویلي و چې دا قضیه چې زه درته خلاصه کړم نو ماته به کوس راکوي ساره د فلم برداری. خو نازیه نوره خبره منلې وه خو دا کسۍ خبره یې نه منله. ولې چې بیا به یې په دغه ویډیو د ماکیانې ورکولې هر وخت به یې ترې کوس او روپۍ غوښتلې. خو بیا نازیه اخیر مجبوره شوه چې یو پنجابی وکیل ځان ته ونیسي. خو اخیر یې هم پنجابی ځان ته وکیل کړو. خو د پنجابي هم ځینې شرطونه پرې کېښودل. ورته یې وویل چې قضیه زه درته ګټم یوه روپۍ دې هم نه غواړم خو یوازې یوه شېبه به زموږ د پلار سره تېروې ځکه ستا د مخ ته بله سخت په ارمان دی. خو هغه ډېر سپین ږیری و مزایل یې هېڅ کار نه کولو. نازیه ترې ډېر په لاس کې ووهلو. اخیر یې سار جګ کړو او ځان ته یې برابر کړو. خو په ملا کې به مات شو. خو داسې نه ستاسو شیونه سرونه جګ کړي. خیال کوئ ورسره هسې نه پرتوګ در څخه خراب نه کړي. لنډه به دا چې نازیه اقبال ټول کارونه د پنجابي وکیل ومنل او خپل ورور یې په درکولو ته برابر کړو. ولې چې ورور یې نازیه چېرته ګیره کړې وه هغه راز بله ویډیو کې درته وایم. مننه. چینل ضرور سبسکرایب کړئ.